علیکم ګرانو کتونکو، راغلیو فقیر بابا مزار ته. دننه به ورځو، ډېره ښکلې علاقې ده. تاسو وګورئ، دا ښکته لنګر دی، دې سایډ ته ورسره دا جومات دی او دا فقیر بابا مزار ته به ورځو. دننه ډېره ښکلې غریزه علاقه ده. دا په نوهار ضلع کې راځي. ګیر چاپېره علاقې ورسره ډېرې ښکلې دي، تاسو کتی شئ. فقیر بابا مزار دی، دې ته به دننه ورځو. په ضلع نوهار کې دا مزار موجود دی ماشاءالله، او ډېر ښکلی کناره پکې لګولي، سجاو کړی دی. تاسو وګورئ، ګیر چاپېره پکې رنګ په رنګ کنارې هم لګولي. او بله خبره دا چې په مزار باندې چت نشته دی. چت نشته د دې وجه څه ده، تېر ځل مونږ یو فقیر نه تپوس کړی و، بعضې خلک وایي چې په مزار باندې چت فقیر بابا چت نه پرېږدي، خو هغه فقیر ویلي و، دلته چې کوم فقیر و هغه مونږ ته دا ویلي و چې نه، د دې وجه دغه نه ده، په دې باندې چا خرچه نه ده کړې، چا چت نه دی اچولی. د فقیر بابا صحیح نوم چې و نو جمال خان خټک و. دا وګورئ دې تختې باندې المعروف فقیر بابا صاحب چشتی رحمت الله علیه، خوشحال خان خټک زوی و، او وفات تاریخ ټول ډیټیل لیکلی دی، تاسو وګورئ. نو ملګرو، فقیر بابا مزار ښکلې علاقه کې دی او تاسو هم راتلی شئ، چکر وهلی شئ. ډېر د سور ځای دی او دعاګانو کې هم یاد ساتئ چې دا اولیاء کرام دي، الله پاک دې ورته هغه جان هشته کړي. الله پاک دې مونږ هم د جنت تلو قابل جوړ کړي. دا مزار دننه صورتحال دی، چت پې نشته. ډېر خلک دا وایي چې د دې وجه فقیر بابا چت نه پرېږدي، خو دلته چې کوم مشر و تېر ځل هغه مونږ ته ویلي و چې چا پې خرچه نه ده کړې، چا کوشش نه دی کړی، چا پې هغه شانتې د چت اچولو هغه کوشش نه دی کړی. نو دغه وجه ده. اوس خو دی خبر چې وجه هر څه ده، دا بار لوکیشن دی، بار صورتحال دی، ډېر ښکلې علاقه ده. ورسره داسې به تاسو ته ښایو. دې سایډ ته دا بل ور دی، په دې باندې وځو او ښکته کوزیږو. ماشاءالله علاقه ورسره ډېره ښکلې ده، ښکلې سینري ده، ښکلې شنه بوټي دي او ډېر د سور او د سیل ځای دی ورسره. یخ سوري دي. اکثر به تاسو کتلي د اولیاء کرامو مزارونه دا داسې ښکلي ځایونو کې وي چې خلک ورته لرې نه راځي سلام ته هم او چکر ته هم. نو ښکته کوزیږو، ښکته لنګر دی
لنګر علاقه ده چې پکې میلمانه شپې هم کوي، کمرې دي، غټ انتظامات دی او هغه جومات دی. دا ګورئ دا ورسره جومات هم دی ماشاءالله. دا لنګر حشاک دی، دا لنګر کمرې دي. لنګر کمرې دي. دا وګورئ سوري دا خلک ناست دي چې راشي. او دا لنګر دی ماشاءالله. میلمنو دپاره هر شي تیاریږي دلته، توغام او ملنګ بابا لګیا وي، خپل محنت کوي، د میلمنو احترام کوي. او دې ټایم کې چې دی نو څنګه خیر جی امن دی؟ روټۍ پخوئ؟ ښه صحیح ټیک شو، مهرباني. نو ملګرو وګورئ ملنګ بابا لګیا دی په لنګر کې، سالن تیار دی، کاوې چانکې هم ډکې پرتې دي او اوس به روټۍ پخوي. نو دلته کې خلک میلمانه ناست دي او دا د لنګر علاقه ده. نو دا ویډیو مو تاسو سره معلومات په طور باندې، چکر په طور باندې وکړه. ویډیو نور ملګرو سره شیر کړئ او موږ ته راکړئ اجازت. تل وي الله په امان.